په روان ژمي کې د اوږده ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژمي د لومړنۍ واورې او باران اورښت پیل شوی. د هوا پیژندنې اداره وایي چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې واوره او بارانونه کیدای شي او دا له دې هیواد په ګڼو سیندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو سبب شي. په همدې حال د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې سږ کال ژمی په استثنایي ډول وچ او ګرم دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 12 میلیونو او 288,000 کسانو الکترونیکي پیژندپاڼې اخیستې دي. د دغې ادارې د یکشنبې په ورځ یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویشلو د بهیر د پیل راهیسې تر اوسه پورې 7 میلیونه او 108 زره سړو او 15 میلیونه او 180 زره ښځو دا ډول پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. دا ویشل شوې پیژندپاڼې له ډلې 6 میلیونه او 200 زره کسانو د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته په ټول افغانستان کې الکترونیکي پیژندپاڼې اخیستې دي. د جنوري په 20مه د سمندر سمبول په نوم د نړۍ تر ټولو لویه کښتۍ د امریکا د میامي ایالات څخه خپل لومړی سفر پیل کړه. دغه تفریحي کښتۍ چې تر 250 زره ټنه زیات وزن لري او د ټایټانیک کښتۍ څخه 15 ځله لویه ده. د ټیکټ بیه له $1,600 څخه تر $15,000 پورې ده او همدارنګه شاوخوا 5,610 مسافر لیږدولی شي. د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمدشاه سلیمان خېل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې سرپرست مسؤل په توګه وټاکل شو. احمدشاه سلیمان خېل د ملي لوبغاړو ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر د کورني کرکټ د عمومي مسؤل د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده.